او په افغانستان کې د ښځو د شبکې په ملتیا په لسګونو انجونو او ښځینه فعالانو نن په کابل کې د ښځو د زورولو او کړولو دود پای ته رسول غوښتل او هڅه یې کوله داسې فرهنګ په ټولنه کې رواج کړي چې ښځو ته په عامه لارو او ځایونو کې د زورولو پېغور او داسې الفاظ چې ښځې یې توهین ګڼي ونه کاروي. دغو لاریون کوونکو ویلې ښځې د لوفرو او باکه افرادو او بې بندوباره کسانو له لورې زورول کیږي او دا ډول کړول ان د دې لامل شوي دي چې ډېرې کورنۍ خپل نجونې ښوونځیو ته ونه لیږي. لاریون کوونکو ویلي د دوی د معلوماتو له مخې زیات شمېر لوستې ښځې د کورنیو لخوا ځکه بهر او کار ته نه پرېښودل کیږي چې په سړکونو کې د بې بندوباره او د هغوی په وینا د لوچکانو لخوا له ازارولو ډاریږي. دوی ویلي په عمومي ځایونو کې ښځې مسؤونه نه دي. یعنی محیط اذیتولو په قسمت کې ډېر دوی زیات ستونزې لري او آرام نه دي. فرض مثال امنیتي مسایل د دو او دا چې ښځې ته په همغه شکل یا په همغه شیوه سره چې باید دوی ته یو احترام وړ وګرځي د احترام ښځو ته نه کوي. د ښځو د حقونو فعالانو د امنیتي ارګانونو نه غوښتل چې په بې بندوباره افراد کله چې نجونو په واټونو کې زوروي ودې نیسي او مجازات دي کړي او وایي دوی نشي کولی داسې پیښې د قضایي ارګانونو له لارې نه تعقیب کړي.